عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی ده اقتلوا الاسودين في الصلاه دو تور زناور دا په منځ کې موجنی الحيه والعقرب مار ولړم رواه احمد وابو داود والترمذي د درې امامانو دا حدیث راوړی دی امام نسائی په دې معنی باندې روایت راوړی مار توری که لړم توری لړم توری نو سید لړم ته که تورو یا سید دی مار ته به دی ووایي چې بس غالبا ورسره ذکر شو مار کې خو رنګونه مي تور پکې وي او د تور نه علاوه نور رنګونه پکې وي د حدیث کې مؤلف رحم الله ته دا مسله ثابتول غواړي چې په منځ کې دننه مار او لړم وجلی شي بعضو فقهاو بیا دا قیدونه لګولی دي وی الی وجلی شي چې ډېر لرې پسې لاړ نه شي چا ویلي دي چې 3 قدمه به پسې ځي او چا کم او زیات ذکر کړي خو په دې باندې هېڅ دلیل نشته دا حدیث عام دی حدیث څه دی عام دی الله موږ د ډېرو جاهونه ساتلي وو الحمدلله چې کله د قرآن او حدیث د تابعداري راته رانصیب کړې ده نو د دې بعضو فقهاو د کتابونه چې وګوري که نه کار یې نه و کار یې نه و بس د تعمقات یې ذکر کړي دا به دې شي او دا به دې شي لکه د اوبو مسله چې اوبه څومره اوبه پلیتېږي او څومره نه پلیتېږي نو د فقهاو کتابونه راواله بعضو پکې ډېر ناشنا خبرې لیکلي دي چا ویلي وایي چې دا یو طرف په لاس ووایي او دا بل طرف یې وخوځېدو نو دا پلیتېږي چا ویلي چې 10 ګزه چا وایي 40 چا وایي چې داسې څوک وایي داسې که دې حدیثونو ته راشي مسله اسانه ده حدیث کې دا ده 3 خبرې دي ګوره رنګ خوند بین که په دې 3 کې د دې یو وصف بدل شوی یا 3 وړه نو اوبه څه دي خلاف وي خبره ختمه شوه یا ډېرې دي که لږې دي هغه ته پرېږده خو خوند ته یې وګوره بین ته یې وګوره رنګ ته وګوره اوس به دا صفاکې څنګه نو بعض وایي لکه اوس منګک کوي ته ولید او سپی ولید نو څو بوقې اوبه به ته راوباسي 40 او څوک کم او زیات ذکر کوي ښه که زه د دې نه 40 بوقې اوبه راوباسم او بیا هم دا پلیتې نو بیا به ورسره څه بیا جاښه جوړه شو که زه د دې نه 40 راوباسم او بیا هم اوبه پلیتې نو صفا نه شوي خو چې کله حدیثونو ته دې مسله راوړه مختصر شوه وایي اوبه چې د هغه وخته پورې راوباسه چې څو پورې خوند رنګ بین برابر شو بس خبره ختمه شو کیدای شي ته 2 بوقې اوبه راوباسې او خوند او بین او رنګ څه شي برابر شي بس ښه شوه ختمه شوه خبره او کیدای شي د سره خوند بین رنګ نه خراب شوی داسې هم کیدای شي اوبه دي ډېرې دي ها که څه شی پکې پلیت ولیدلی د هغه ته راوچت کړه وي بس بیا ته خوند چک کو بین دي چک کو رنګ دي چک کو 3 ونه برابر دي نو اوبه څه دي اوبه پاکې دي و دې کې شریعت موږ ته مسله اسانه کړې ده وایي ته مار هم ووجلی شي لړم هم ووجلی شي او بعض وایي 3 قدمه ورپسې ځي او بعض وایي دومره قدمه ورپسې ځي او دا پکې نشته حدیث کې خبره اسانه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت را کړې ده بس ته پکې وجلی شي علماو بیا ځینې دا مسله راویستې ده چې هر هغه شی ته وجلی شي چې هغه تا له نقصان درکوي اته په منځ کې وجلی شي اوس بل داسې ځناور راشي چې په تا باندې حمله کوي او تا ته نقصان در رسوي نو هغه هم ته وجلی شي په منځ کې دا کار څه دی جایز دی که په دې پسې ته قدمونه واخلي په دې باندې ته ګزارونه کې د صحابه کرامو نه ثابت دي عبدالله بن عمر نه ابو هريره رضی الله عنه عمر بن خطاب او نور صحابه کرام چې هغوی په منځ کې لړم وجلی دی چا پکې مار وجلی دی نو دا جایز دی په منځ کې دننه ځکه که ته داسې ولاړې او تقوا دې په سره وړېدلي چې نه زه خو خوځم نه نو دا مار بدله ټک درکړي دا لړم بدله ټک درکړي یو هر څه بدله ختم کړي ته ولاړې چې نه اگر که نن سبا دا تقواګانې خو نشتي
معمولي کړه شي ټول اخوا ګوري چې ګوره څه چلو شو خو کوی څوک داسې وي چې نه زه خو په منځ کې ولاړ یم زه اوس لړم ته څه وایم مار ته څه وایم نو موږ ورته وایو که لړم او مار ته څه نه وایي نو تا ته وایي ته خو ورته څه نه وایي خو تا ته خو وایي که نه نو ته خو د خپل ځان دفاع کې نو د دې سره مونځ نه فاسدېږي دې سره مونځ نه فاسدېږي